د واده په شپه د ښځې سره د کوروالي مکمله طریقه. سلام دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې درته د واده د شپې مکمله طریقه ښیم. خو اول د هغې ملګرو نه هیله کوم چې زموږ په چینل کې نوي دي، که هغوی تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د بل نشان هم ووهي چې زموږ همدغه رنګې معلومات او دغه رنګې نسخې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو، د ډېرو هلکانو دا مسله وي چې د واده په شپه به هغوی د خپلې ښځې سره څنګه کوروالی کوي. نو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د واده د شپې مکمله طریقه ښیم. تاسو چې کله واده وکوئ، په اوله شپه د ښځې کمرې ته لاړ شئ، نو خپلې کمرې کې به تاسو 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکئ چې الله تعالی په تاسو باندې دا واده بختور کړي. د هغې نه پس به خپلې ښځې سره کښېنئ، خپلې ښځې سره به د محبت خبرې وکئ. کومه تحفه چې مو له وروړي هغه تحفه به تاسو خپلې ښځې له ورکئ. ښځې ته به نصیحت وکئ چې ستاسو په کور کې جنګ جګړې نه راولي. د هغې نه پس ورسره د یارانو دوستانو خبرې وکئ، د هغې د ملګرو باره کې ترېنه تپوس وکئ، د هغې سره ګپ شپ ولګوئ. که تاسو پوهېږئ چې ستاسو ښځه د کوروالي دپاره تیاره نه ده، نو دا سفر نه ده چې تاسو ورسره په لومړۍ شپه باندې کوروالی وکئ. تاسو ورسره په بله شپه باندې هم کوروالی کولی شئ، ځکه چې په ښځې باندې کله د هیز بیماري وي نو هغه ټیم کې د ښځې سره کوروالی کول حرام دي. نو د کوروالي دپاره ښځه تیارول غواړي. ډېر هلکان دارنګې هم دي چې هغوی د ښځې سره سمدستي کوروالی شروع کړي، خو د واده په شپه د ښځې ته ډېر زیات تکلیف وي، ځکه چې د واده په شپه د پردې د شلېدو په دوران کې ښځې ته ډېر زیات تکلیف وي. په هغه ټیم کې به تاسو ځان سره تیل هم وړئ، ضروري به وړئ. ښځې سره د کوروالي نه مخکې به تاسو دومره فحشې خبرې وکئ، سیکسي خبرې به وکئ. ښځې په لاس کې به لاس ورکئ، په خولې باندې به خوله کېږدئ، خو چې پوه شئ چې ښځه کوروالي ته ښه مکمل تیاره شوه، هغه نور نه صبرېږي چې هغه تاسو سره نور ایساره شي، یعنې ستاسو کوروالي دپاره مکمل تیاره وي، نو هغه ټیم به تاسو د خپلې ښځې سره کوروالی شروع کړئ. نو هغه ټیم به ستاسو ښځې ته د شرمګاه د پردې د شلېدو یره یا درد نه محسوسېږي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. مننه کوم چې ویډیو م تر اخره پورې وکته او هیله لرم چې ویډیو به لایک کړئ او چینل به سبسکرایب کړئ. د الله په امان.